د مینې د سرو زرو پکې خښتې لګو د مینې د سرو زرو پکې خښتې لګو پخپلې اسلامي مینا وطن آبادو پخپلې اسلامي مینا وطن آبادو وطن آبادو دا وطن آبادو وطن آبادو دا وطن آبادو چې وکړې ورته ستوري له اسمانه سلامونه چې وکړې ورته ستوري له اسمانه سلامونه آینې د محبت پر دیوالونو ټینګو پخپلې اسلامي مینا وطن آبادو وطن آبادو دا وطن آبادو. د افغانستان اسلامي امارت د ټولګټو محترم وزیر الحاج محمد ثاني د هېواد 9 جنوب لوېدیځو او شمالي ولایتونو ته د خپل کاري سفر په لړ کې چې یوه تخنیکي ټیم یې هم ملتیا کوله د 359 کیلومترو په ټولیز اوږدوالي سره د سړکونو د 19 پروژو او د اوسپنې پټلۍ د 2 پروژو له رغنیزو چارو څخه لیدنه او ارزونه وکړه. محترم وزیر خپل سفر له هېواد ولایت څخه پیل کړ او هلته یې د ارملک لامان حلقوي سړک له ترسره شویو رغنیزو چارو څخه لیدنه وکړه. د سفر په دوام محترم وزیر بادغیس ولایت ته ولاړ او د لامان قلعه نو سړک له بېلابېلو برخو څخه یې لیدنه وکړه. د یاد سړک ځینې برخې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوې وې. محترم وزیر تخنیکي ټیمونو ته لارښوونه وکړه چې د یادې پروژې ترمیماتي چارې د له ژمي را رسېدو مخکې بشپړې شي ترڅو د سړک د لا زیانمنېدو مخه ونیول شي. نوموړي په بادغیس ولایت کې د بوم درې له مسیر څخه هم لیدنه وکړه او د قراردادي شرکت مسؤلینو او د وزارت تخنیکي ټیمونو ته هدایت وکړ چې د یاد مسیر سروې ترسره او خپل تخنیکي راپور ژر تر ژره د وزارت له مقام سره شریک کړي. د سفر په دوام د ټولګټو محترم وزیر د قیصار لمان حلقوي سړک د 50 کیلومتره برخې څخه هم لیدنه وکړه چې له مقر سیمې څخه د بالامرغا پر لور غځېدلې ده. نوموړي همدارنګه د یاد مسیر له 25 کیلومتره برخې څخه هم لیدنه وکړه چې د فاریاب ولایت له لوري یې چارې پیل شوې دي. محترم وزیر وروسته فاریاب ولایت ته سفر وکړ. نوموړي په دغه ولایت کې لومړی د میمنې فردوس د 25 کیلومتره سړک او د فردوس پلچراغ د 20 کیلومتره سړکونو له رغنیزو پروژو څخه لیدنه وکړه. د ټولګټو محترم وزیر همدارنګه د ا.ا.ا اندخوی اوسپنې پټلۍ د 10 کیلومتره برخې د کار له بهیر څخه هم لیدنه وکړه او اړوندو مسؤلینو ته یې لارښوونه وکړه چې د یادې پروژې چارې د لا ګړندۍ او د ټاکل شویو تخنیکي معیارونو سره سمې بشپړې کړي. د یادونې وړ ده چې په دغه ولایت کې د بندر ولسوالۍ د 20 کیلومتره سړک او اندخوی شبرغان د 55 کیلومتره اوسپنې پټلۍ د تفصیلي سروې او ډیزاین پروژې تر کار لاندې دي. د فاریاب ولایت له سفر وروسته محترم وزیر جوزجان ولایت ته سفر وکړ او هلته یې لومړی د قوشتپې درزاب سړک له رغنیزو پروژو څخه لیدنه او ارزونه وکړه. د قوشتپې درزاب یا 50 کیلومتره سړک رغنیزې چارې په 3 برخو کې د څه باندې 1.5 میلیارډ افغانیو په ارزښت د ټولګټو وزارت او خصوصي سکتور ترمنځ د تړون له مخې روانې دي. یاد سړک د جوزجان ولایت له قوشتپې ولسوالۍ څخه پیلیږي او تر درزاب ولسوالۍ پورې غځېدلی دی. اوس مهال د پروژې د لومړۍ برخې د اسفالټ چارې د بشپړېدو په حال کې دي او په 3 وړو برخو کې د پاتې چارو په ځانګړي ډول د مصنوعي ساختمانونو رغنیزې چارې هم په چټکۍ سره روانې دي. د سفر په دوام د ټولګټو محترم وزیر د شبرغان ښار د حلقوي یا بایپاس سړک له نیمګړې پروژې څخه هم لیدنه وکړه. یاد سړک شاوخوا 15 کیلومتره اوږدوالی او څه باندې 50 متره پلنوالی لري. محترم وزیر وروسته سرپل ولایت ته سفر وکړ او هلته یې د سرپل ښار د 12 کیلومتره حلقوي سړک د سنچارک بلخا 15 کیلومتره سړک او د سرپل فاریاب د 10 کیلومتره سړک له رغنیزو پروژو څخه لیدنه وکړه. د سفر په دوام د ټولګټو محترم وزیر بلخ ولایت ته ولاړ او هلته یې د بلخ شبرغان د 15 کیلومتره سړک د لومړي لاټ او د بلخ کشنده یا پل برق د 18 کیلومتره سړک له رغنیزو پروژو څخه لیدنه وکړه چې د مهالې په بیلابیلو برخو کې چارې په منظم ډول جریان لري. نوموړي سمنګان ولایت ته هم سفر وکړ او د ایبک روی د آب مسیر د لومړي لاټ د 20 کیلومتره سړک له رغنیزو چارو څخه یې هم لیدنه وکړه او په بغلان ولایت کې د دهنغوري ولسوالۍ د 12.8 کیلومتره سړک له رغنیزو چارو څخه لیدنه وکړه. محترم وزیر همدارنګه د خپل سفر په لړ کې د سالنګونو لویې لارې له بېلابېلو برخو څخه هم لیدنه او ارزونه ترسره کړې ده.
د ټولګټو محترم وزیر په یادو لیدنو کې د پروژې د پلي کوونکو تخنیکي ټیمونو او د قراردادي شرکتونو مسؤلینو ته د چارو د چټکتیا، غوره کیفیت او تخنیکي مشخصاتو سره سم د پروژو د بشپړولو په اړه لازمي لارښوونې وکړې. نوموړي ټینګار وکړ چې د پروژو په پلي کولو کې د له باکیفیته موادو څخه کار واخیستل شي، رغنیزې چارې د ګړندۍ شي او د اړتیا په صورت کې د ماشینرۍ شمیر زیات شي ترڅو پروژې په ټاکلې موده بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د یادونې وړ ده چې د ټولګټو محترم وزیر د خپل سفر په لړ کې په یو شمېر ولایتونو کې د لوړ تناژ بار وسایطو د وزن د کنټرول له تلو څخه هم لیدنې او ارزونې ترسره کړي دي. محترم وزیر صاحب په بلخ ولایت کې د حیرتان دوراهي، تختپل او امام بکري د لوړ تناژ بار وسایطو د وزن د کنټرول له تلو او په سرپل ولایت کې د بار وسایطو د وزن د کنټرول له تلو یا ترازوګانو څخه لیدنه وکړه او د هغوی فعالیتونه یې وارزول. نوموړي د یادو تلو کارکوونکو او مسؤلینو ته د بار وسایطو د وزن د دقیق کنټرول او د اضافي وزن د لیږد د مخنیوي په اړه لازمي لارښوونې وکړې. په دغه سفر کې د ټولګټو محترم وزیر د یادو ولایتونو د ټولګټو ریاستونو مالی، تخنیکي او اداري برخې هم وارزولې او اړوند کارکوونکو ته د مسؤلیت پذیرۍ، د اوامرو د اطاعت، د چارو د غوره پرمخ وړلو، د پروژو د دقیقې څارنې او خلکو ته د لا ډېرو اسانتیاوو د برابرولو په اړه لازمي لارښوونې وکړې. د یادونې وړ ده چې د مهال ټولګټو وزارت په ټول هېواد کې په سلګونه رغنیزې پروژې تر کار لاندې لري او د وزارت رهبرۍ د چارو د چټکتیا، غوره کیفیت او له تخنیکي مشخصاتو سره سم په ټاکلي وخت د پروژو د بشپړولو په موخه وخت پر وخت له پروژو څخه لیدنې او ارزونې ترسره